سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي خدای دې وکړي چې تاسې به ښه یاستئ. دا ملګري را سره دي او له خیره سره روان یې نورستان ته. خیر سمنه قاری صاحب ښه یې؟ شکر الحمدلله. ماشاءالله منظرې خو ښې دي، ساعت تېر ده. ښایسته ساقي دی وروره، په خیر راغلی. قربان دې شمه. انشاءالله نورستان ته به څومره وخت کې ورسېږو؟ نورستان ته انشاءالله 2 ساعته. او د دې ساحې نوم څه ده؟ د دې ساحې د اخري د کونړ ولایت اخري چپه ده. څنګه شو قاری صاحب؟ لاره خلاصه شوه که نه؟ لاره ولا چې اوس هم لاره خلاصه ده، خو انشاءالله چپې درې چپه دره. چپه دره نو لاره ډېره سخته وه. یو خو زما ول ځلو دا ملګري راغلي له دې وړاندې وه. مرکې نه خو مونږ ګوتې نوره راځئ. چې کړه ماما څه کړې؟ وږی به وږی ډوډۍ غواړم، ډوډۍ یخني لاره، ایسکریم جوړ کړه، ایسکریم. بس ملګرو زه له خبرو نه ایسته جام کړی یو جام کړی دا نور دواړه ګوري دا ګوري دا صحیح صاحب ضروره مسي خیر اوسه، تاسو ستړي مسئ، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ مننه، په خیر حالاست؟ الله خو دې ژوندی لره. د کوم ځای نه راغلی؟ اول خو دې نوم راته واخله. نوم مې حمیدشاه شمس دی، د کندهار ولایت څخه راغلی یو. نو نن ماښام تقریبا شاوخوا ماښام لمونځو بعد چې راورسېدلو سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي خدای دې وکړي چې تاسې به ښه یاستئ. دا ملګري را سره دي او له خیره سره روان یې نورستان ته. غواړو چې د نورستان ښکلاګانې، ښایستونه، دا هر څه په تاسې باندې وګورو. سادات صاحب را سره ده، محمود الله خان ده، کریم الله ده، خیر الله ده، سید الله ده. خپل نومونه خپله والې مړه. امید خانه، دوست خانه، صفی یوسف، صفي یوسفه، همت سادات. نو دا ټول را سره دي ملګرو. راځئ موږ سره لاړ شه، تاسو به نورستان وښیو که څنګه؟ او بالکل مې بس راځئ را سره د ښکلاګانې وګورئ، مناسب فري وګورئ، فري مزې کوئ مزې. خو چې چېرته م لیدي بیا هېټ مېټ راکړئ، ما خوښې انرژي چې دغه شین هېټ ته ګوره ښه.
اوسو ګوره ستړی مشي خیر سمنه قاری صاحب خیر شکر الحمدلله ماشاءالله منظرې خو خې دي ساده تیر ده ښایسته ساحې دي وروره په خیر راغلی زموږ قربان دي شمه ان شاء الله نورستان به څومره وخت کې ورسېږو نورستان ته انشاءالله 2.5 ساعته او د دې ساحې نوم څه ده د دې ساحې اخري د کونړ ولایت اخري چپه دره ولسوالي څه شی هم راخیستې ځان ته چېرته طرف برابر کړو الله هم ژوندی لري قربان سه ډېره مننه خوشحاله اوسې سفر مو په خیر خیر. په مخه مو. څنګه شو کاری صاحب لاره خلاصه شو کنه لاره ولا چې اوس هم لاره خلاصه ده خو ان شاء الله چپه دریا اخیری دغه دی دنه بعد به وامات ورزو یو ساعت یو نیم ساعت الا تر 2 ساعت پورې غم لاره ده بیا به ان شاء الله پرون ته داخلي ان شاء الله روان یم په خیر شپه دې ګردو کې بل ته یو بل سره وپېژنو بس هلته به نومونه باندې غږ سره کوي. لباسونه به بدل کړو ان شاء الله کنه سلامونه ملګرو لا هم نورستان ته روان یو لاره کې لا رسېدلي نه یو یعنې اوس کونړ پیج دره کې یو که نه او اخري سره یې ده انشاءالله نور به رسېږو چپه دره چپه دره نو لاره ډېره سخته وه یو خو زما اول ځل و دا ملګري راغلي وو له دې وړاندې وه مرکې نه خو مونږ وتې نوره راځئ راځئ کوم ځای نه راغلي یئ غزني نه ماشاءالله ماشاءالله راځئ که نه مرکه وکړو څنګه یئ ښه یاستئ طبیعتونه هم ښه دي لارې هم خرابې نه وې جوړېږي انشاءالله دا به خدای جوړې کړي خدای مهربانه ده که نه موبایل ګروپ دې بوله کو چې راځي زه ورته ودرېږم ته موبایل ماشاءالله څو 340 کسان په ګاډي کې راناستي ښه ځئ ځئ قربان ځئ ښه نو دوستانو د شپې مزل ده ځوانان غزني نه راغلي وو وایي ناوخته زه راباندې شکړه ماما شکړه وګئ با وګای ډوډۍ غواړم ډوډۍ یخني لاره ایسکریم جوړ کړه ایسکریم ځای څټه کړه سلامونه ملګرو بالاخره د 1400 غنټو نه وروسته نورستان ته راورسېدلو او لارو که ګردونه داسې خراب کړي وو ما خوریین ته ویلې ما یې خوری ورک ده تا خو به نه لګی ده ما ته ویلې ما نه ماما ورک ده ما ورته ویلې ته څوک یې زه ساده ادم اعظم مې اخیل یم بس هغه نه بعد هم سره وپېژندل دې ګردونه داسې کړي وو دې ملګري پسې خو نه ده غرسو غرسي نه ځنګلي غرسو هغو ته را رزم نه کړی د موږ ملګری هم راوستی ما ویل ورته موږ سره همت موږ سره ده ونه ته یې موږ ده خو په هر حال راورسېدو د شپې 12 بجې دي او بس دا یو خیمه م پیدا کړه دې کې شپږونه پر سړی و نو توکل په الله او یخني دانه ایسکریم جوړ کړی ده سهار به له خیره سره وځو نور به چکر وو او تاسو به د نورستان ښکلاګانې ښیو نو که نور ملګري څه وایي دوی دې مو وایي مړه ما خو وویلې ته څه وایه خورې نه وایه بس ولا ډېرې د منظرې ښه منظرې لرو دی خو د موټر سړی له خسته کوي که نه بس هغه لاره دې الله جوړه کړي انشاءالله چې نورستان به نه ده ډېر ژر په نړیواله توګه باندې یو ښه پارک واوسي لاره برابره شي انشاءالله انشاءالله کاري صاحب وکړه قاري وایه که نه راشد خان څو وکټې واخیستې یا بند راکړي وایه چی وایم ښه نورستان ته راغلي د ملګرو سره څنګه چې مخکې مې اخیل صاحب یادونه وکړه که څه هم نورستان د سیاحت لپاره چکر لپاره بهترینه ځای دی ولې دغه لارې چې ده یو څه خسته کونم ده او موږ نه خو یې داسې شی نه جوړ کړي چې خپل ځان راته بیخي بل رقم ښکاري خړ پړ نه پېژندل کېږو نو په دې هیله چې دغه لاره په راتلونکي کې جوړه شي او خلک ډېر په ارام او سهولت سره راشي انشاءالله سیند دا شورا دی تاسې ګورئ د سیند دا شورا دی بس ملګرو زه د خبرو نه ایسته جام کړی جام کړی دا نور دواړه ګوري
دا ګوري دا صحیح صاحب ضروره څه چل دی دا ونیسه دا مې کونیسه دا دې څنګه خراب کړی والله لاره نور ښې منظرې لیدلې خو لارې لږ خسته کړلو هغه سړک د بیروبار ډېر زیات و رش ډېر زیات و همدغې لږ خسته غوندې کړو ټوله لکانه او دا وړه ډرایوینګ یې وکړو لږ ستړی دی هو بیا هم سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسې به ښه یاستئ. مایکونه پاتې وو نو ځکه هم دا وایس په دې موبایل کې ریکارډ کوو. سادات صاحب یخني څنګه ده؟ ولا یخ ډېر زیات دی میاخیل صاحب، خو دغه اور سره که نه بېرته موج یې بېرته برابر کړی دی. بلکل د ځوانانو لګولی وو. دو سره به خبرې وکړو چې دوی له کوم ځای نه راغلي دي که نه. سلامونه ستړی مه سې. خیر اوسئ، تاسو ستړي مه سئ، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ مننه، په خیر حالت؟ الله خو دې ژوندی لره. د کوم ځای نه راغلي؟ اول خو دې نوم راته واخله. نوم مې حمیدشاه شمس دی، د کندهار ولایت څخه راغلی یو. نو نن ماښام تقریبا شاوخوا ماښام لمانځه بعد چې راورسېدل نورستان ته، نو هم د کندهار را روان شوي، ډایرکټ رالو کابل ته، بیا جلال آباد ته، بیا کونړ ته، بس سیده پسې رالو نورستان. نو پرون به را روان شوي که نن را روان شوي؟ بله وا پرون د شپې 1 بجه وه چې د کندهار راوکتل. په نورو ولایتونو کې هم سټاپونه وکړه؟ خاص سټاپونه مو نه دي کړي، خو تقریبا چې کم ضرورت وړ اجناس وره هغه مو راواخیستله، به لاره روان شولو. ولایتونه خو دې ول د مخکې م راغلي که نه اول ځل نورستان ته؟ نورستان ته مې اول ځل دی چې رالم. په دې دومره ولایتونو کې چې راتېر شو، کوم ولایت درته ډېر ښایسته و، خوند یې درکړه؟ هر ولایت خپل ځان ته ځانګړی ښایست لري، موږ نورستان جلا ښایست ځان ته. مونږ خو لا نه ویله، زما چې رامغلو دا اوس تیاره ده، نو دې نه مخکې م نه و راغلي. مونږ باید د ښایست ننداره سبا کوو. سبا صاحب بلکل. دا راته ووایه تعلیم کوې که نه؟ تعلیم اوس فعلا نه کوم. ښه، نور چې کاروبار؟ کاروبار یا بیکاري ده اوس، نو زیاتره ځوانان په کور ناست. ښه. دا نور ملګري دې سره راغلي، یو تاسو دوی که نور هم څوک سره دي؟ یا یو ځای مې درې ملګري مې نور دي. ښه ماشاءالله. 4 ملګري 15 کسه راغلي. ټول د کندهار دي؟ ټول د کندهار. ښه. سادات صاحب دا اور خو تاسې بل کړی و که نه؟ بله. مهرباني ته څه ووایې د کندهار نه دا مېلمه راغلی ده مشرقي ته، بیا نورستان ته، څه ورته ویل لرې، څه پیغام؟ بس زه خو ورته دا ویل لرم چې دا سفر یې په خیر تېر شوی او دې ځای نه مطلب ښې خاطرې ځان سره ویسي، دا بس ډېره ښه خبره ویله. بس یو څه وخت کونړ کې هم تېر کړه، او بیا دغه نه وروسته ننګرهار کې خیر دی، ننګرهار ګرمي مو ګورئ او داسې چکرې ووهئ. بس دا ټول زموږ ستاسې خپل وطن ده، که نورستان ده، که کندهار، که بدخشان، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، دا خوست، پکتیا، دا ټول زموږ ستاسې خپل ده. او ګرځو به انشاءالله. الحمدلله وطن کې امن ده، سوله ده، الله دې کاروبارونه هم جوړ کړي چې بس داسې پیسې پات کړو. څنګه بس خوشحاله اوسئ. جاني سخت ډرایوینګ دی وکړه یاره، منم دی او بلکل دې منمه، خو چې هغه سیسټم وکړي ګوره. ښه یو خو کورلاټو پاتې شوله، سخت خفه یم پسې.
جواب ما کېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه ملګری څنګه خفه ده موږ نه خفه ده که ځان نه خفه ده که خوند نه ورکوي نه دی اوس یو راسه. وژیم دی وکړئ ده ډوډۍ مو هم در وروسته نه ده خوړلې څه وایې او هلته دیګ اوس باندې دی ښه ښه دیګ مو خپل راوړی سامان که نه خپل سامان ښه ماشاءالله چې هم راوړي دي اوس نو دیګ بخار ورته وایي دیګ بخار دیګ بخاره دیګ بخار دی د پسه غوښې مو پسه راوړی غوښه وام خیسته که کندهار نه م راوړی یا دلته مو واخیسته ښه بازار کې مو سامان اوس خو ماشاءالله دیګ بخار کې به غوښه به مې یو څه زیاته راوړي که نه مقصد مقصد سره کولای شي چې ډوډۍ وخورو ډېره مننه خوشحاله اوسئ هر څه خوشحاله مو ډېر اوسئ جوړوره قربان سم خوشحاله کېږو. تاسو زموږ میلمانه یاستئ او بس چې هر څه خدمت و موږ تاسو ته ولاړ الله مې عزت وکړه بس ډېره مننه انشاءالله چکر به مو یو ځای سره وهو ګپې شپه به مو کوو دوستانو راځئ نو نور هم مخکې را سره لاړ سئ او د نورستان له ښکلاګانو خوند واخلئ زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه